ننګرهار مال په هغه موټر کې کوي دا نه وي ځای په باید نه منظور د اجماعت مې جوړوي سړی باید کم باندې وینه دې جوړ شي د باندې د جوړو من لاین دې جوړ شي دا خپل طرف ته لاس جوړ شي هغه به وګورو دې کوم تا کوي کنه دا ورته ځینې وی په اواز کوي کنه دا خود کوي در کارځای کلیپ نسل چپه خمو کې درکې کلیپ نه الحمدلله موږ راغلو د دې لپاره چې تیر هفته کې دلته یو لوی طوفان راغلی و سنمي راغلی وه بیا موږ د دې خاطر دپاره چې راشو موږ خپل مشکلات د خپل قوم سره او د ننګرهار سره شریک یو چې په ننګرهار کې ډېر شهیدان زخمیان مالي او ذهني تاوان شوو او موږ اوس غواړو هغه مشکلات چې دلته عمري کم کې راغلي متاسفانه چې تر 500 شپږ سوه کم زیات خیمې او کمپ ډېر متضرر شوو او ډېر زیات تعداد مجاهدینو ملګري د دې خادمانو هغه زخمیان شوي مسؤلین هغه دپاره موږ راغلو چې د دې پوښتنه وکړو اوس غواړو انشاءالله د دې دپاره چې دا کمپ بیرته احیا کړو تر څو چې زموږ مهاجرین وروڼه ستړي نه شي تکلیف نه شي ځکه د مهاجرینو لړۍ روانه ده او کیدای شي کله زیات وي کله کم وي نو غواړو چې انشاءالله دا خیمې او دغه او کمپ مکمل دایمي دپاره موږ انشاءالله دې نه د آبادۍ تصمیم ولی دی چې دایمي دپاره به دی موږ انشاءالله په دې کې آبادي کړو فعلا دپاره موږ غواړو چې دا بیرته په خیمې هغه اندازه ضرورت دپاره پوره کړو چې دی د مهاجرینو مشکلات ستونزو ته انشاءالله رسیدګي وکړو نو آینده دپاره غواړو چې دا په دایمي ډول باندې پوخ او آبادی پکې وکړو او ټول مشکلات یې ورته حل کړو نو په دې خاطر موږ راغلي یو هغه مرسته د چین چې لومړی موږ ته ورسېده انشاءالله هغې دپاره موږ الحمدلله لومړی ابتدا موږ په ننګرهار کې وکړه چې تاسې وینئ هلته خیمې درول او سره هغه امبولانسونه او سره هغه پیک اپ چې اداري کارونه به د مهاجرینو دلته په دې کمپ کې او په سرحد کې کېږي د مهاجرینو مشکلات او سره هغه اوبه ټانکرې او هغه لارۍ چې د مزدا رجیب مال ډاکې د خیمې راوړي اوسو هغه به دلته راشي نو دغه نه به دلته د مهاجرینو هغه ستونزې خدمتونه به انشاءالله کېږي کار مشکل و خپل امبولانسونه به ورته ولاړ وي ټانکر به د دې په خدمت کې وي شپه ورځ پیک اپ اداري کارونه دفتر دا به د دې په خدمت کې دلته به ولاړ وي نو د دې دپاره هم دوه پیک اپ راوستي دي او یوه به په عملیات کې یوه به د کم خدمات پکې او دوه امبولانسونه راوستلي دي هلته به په سرحد کې ولاړ وي چې هر مشکل وي د مهاجرینې لومړی به د خپل امبولانس کې د دې مشکلات حل کېږي او هغه ټانکرې چې د دې اوبه دي که په عملیات کې ضرورت و که دلته ضرورت و دی ته به هغه خپل پاک اوبه د څکلو د خوراک دا شیان به کوي او هغه موټر چې کوم لارۍ مزدا دي هغه به د مهاجرینې انتقالاتو خدماتو دپاره استعمالیږي که ډوډۍ وه او که کاډۍ وي که سامان و کار مشکل وي انشاءالله د دغه نه به انتقال کېږي نو غواړم چې دې نه نور هم انشاءالله موږ د خپل کمپ دپاره څه چې موږ په توان کې د وزارت مهاجرینو په نمایندګۍ د امارت په نمایندګۍ موږ کوشش کوو چې عالي کمیسیونونه نور هم په دې باره کې د دې هغه بودیجه هغه امکانات برابر کړي تاسو ته معلومات دی چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې یو ډېر غټ طوفان راغی چې هغه زموږ د ننګرهار ولسونو ته شدیده ضربه ورسوله یو زیات تعداد شهیدان شو یو زیات تعداد زخمیان شو نو د ریاست الوزرا د محترم مقام او همدارنګې د حوادثو د مهاجرینو د وزیر صاحب او همدارنګې د مهاجرینو د وزارت محترم وزیر صاحب الحاج الرحمن حقانی د دوی ټول نه ډېره مننه کوو چې په وخت باندې دلته راغله او دغه شهداو سره خپلې مرستې وکړي د هغوی پوښتنه یې وکړه فاتحه یې وکړه او همدارنګې عمري کمپ ته چې ډېره ضربه رسېدلې وه تقریبا تر 600 پورې خیمې دا مکمل د منځه وړل شوي دي نور تخریبات رامنځته شوي دي او دلته چې کوم هغه خدمتګاران دي مسؤلین دي هغه زخمیان شوي وو د هغوی پوښتنه یې وکړه او د هغوی سره یې مرستې وکړې دلته او دلته چې اوس د مهاجرینو وزیر صاحب راغلی دی د دغه کیمپ د بیا د احیا دپاره چې کوم متضرر شوی دی
او کومې خیمې د منځه وړل شوي دي، کوم نقصان رسېدلی دی چې هغه برته اعاده کړي او د خپلو مهاجرینو وروڼو دپاره هغه سهولیات مهیا کړي، برابر کړي. ډېره مننه ترې کوو او ډېره شکریه ادا کوو. او بیا چې خاتون شدید د زخمیان دي د هغو کسانو لپاره تر اوسه پیسې نه دي راکړي. بالکل غټ او بل هلته دغه ټیم به به مشکل نه وي هوا دلته خبره ده د وبې مخه دا بیا ټول ته د حیوانات شپنې پې کړي دي، بیا الله پاک دغه درجې ته رسوي چې کوم شل د پرې کېږي او څلور دلته دی همه هوي کار کوي، اسناد هم کتلی شي. موږ ډېر هوي کارونه مېلمه په حاصل ته نه ورکوي. یوسفاباد څو کسان یې کوم ځای؟ زه خپل ماشومان ما خپل هم دلته کابل کې د نور تاسو ماشومان لرئ روان دي؟ روان دی رضا کړه زموږ امکانات شته.